بسم الله الرحمن الرحيم. طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دیارلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وَيَزْ پناه غواړم د سباون په پروردگار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه او یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي.